سلام او مینه دوستانو د پښتو پوسټ په یو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو په انټرنیټ وخت په وخت د پښتنو سندرغاړو او ډانسرانو داسې ویډیوګانې راځي چې ځانونه یې نور وشرمول. د نیلم ګل د ډرامو نه به تاسو ټول خبر یې، کله وایي خاوند وهلی یم، کله وایي خاوند مې وژني، کله یو څه او کله بل څه. دا ټوله ډرامه هغه وخت په ډاګه شوه چې نیلم ګل یو وایس ریکارډینګ لیک شو، یعنې مراد په انټرنیټ باندې شیر کړو او هغې کې نیلم ګل وایي چې مراد به ماله په پیسو سړي راوستل او په ما به یې پیسې ګټلې، یعنې خلکو سره به مې شپې کولې او مراد به زما د شپو پیسې اخیستې. کله چې دغه ریکارډینګ شیر شو نو نیلم ګل باندې الزامونه لګول شروع شول. خلک ورته بدې ردې هم ویلې، خو نیلم ګل بیا د خپل ځان مظلوم ثابتولو لپاره لایف ویډیوګانې شروع کړې او ویل یې چې خاوند مې ما پسې راځي، ما وهي او ما وژني. دوستانو حقیقت دا دی چې د ډمانو همدا کار وي، نن د یو بغې کې او سبا د بل بغې کې، او چې دوران یې تیر شي بیا ترېنه د ډیران غول جوړ شي. همداسې کار نیلم ګل سره هم وشو چې وخت یې تیر شو، خاوند یې پرې بله ښځه وکړه ځکه چې نور ورته نیلم ګل پیسې نه ګټلې او په بله ښځه باندې به اوس پیسې ګټي. نیلم ګل دا هم وایي چې زما نه مخکې هم د مراد دوه ښځې وې او زما د واده سره یې هغې ته طلاق ورکړلو. نو نیلم ګل دومره قمقله ده چې هغه یې ولې طلاق کړې، خو د هغوی به دوران ختم و، اوس تا دوران هم ختم شو، طلاق یې کړې او غواړي چې ساده پښتانه دوکه کړي او پیسې ترې ووهي. همدغسې چې د څلورمې ښځې وخت تیر شي هغه به هم طلاق کړي. د دې ډمانو همدا کار وي، په دې چل باندې دوی پیسې ګټي. دوی ته ښځه هیڅ اهمیت نه لري چې د ښځې څومره حقوق دي، او دا ډمانې ښځې هم په خپل قدر او عزت باندې نه پوهیږي او د پیسو لپاره هر قسم غلط کارونه کوي. دوستانو الله تعالی دې داسې خلکو ته هدایت وکړي چې نور د حیاشي او فحاشي پرېږدي او الله پاک طرف ته متوجه شي. الله پاک دې زموږ او ستاسو حیا، عزت او پردې هم وساتي، امین. که تاسو څه نظر لرئ کمنټ کې راته ولیکئ او له نورو معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.